علیپور د چا په مرسته له بهسودو څخه ژوندی انتقال شو. علیپور څنګه وتښتېد، اوس چیرته دی؟ په دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ. د محلي سرچینو په تایید سره علیپور نن ورځ د غور ولایت په لالو سرجنګل ولسوالۍ کې د جنرال مراد علي مراد په پلرني کلي کې د صدر ابراهیم سره یو ځای لیدل شوی دی. سرچینه زیاتوي چې علیپور د صدر ابراهیم په مرسته د بهسودو له محاصرې ژوندی راوتلی، د ایران په لارښوونه او د مراد علي مراد په همکارۍ د جنرال مراد علي تر کوره رسول شوی دی. صدر ابراهیم هلمندی د طالبانو د هغې شاخې مشر دی چې د ایران د سپاهي پاسداران لخوا تمویلیږي او د افغانستان د دولت پر وړاندې له غیر طالب ډلو سره یو ځای جګړه او تاوتریخوالی مخکې وړي. لالو سرجنګل ولسوالۍ د مراد علي مراد پلرنی ټاټوبی دی. له بهسودو وروسته د علیپور ډلې دویم درجه نفوذي ساحه هلته جوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې افغان ځواکونو د علیپور پر ولسوالۍ یعنې بهسودو باندې دا 2 ورځې کېږي چې عملیات پیل کړي دي او ګڼ شمېر مهمات یې هم له علیپور له وسلوالو څخه ترلاسه کړي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.